السلام علیکم قدرمنو کتونکو واجر یو ځل بیا راغلی دی خوندور ته او سګیلې هم راوړې دي بلا شي خبرې راوړې دي واجر څنګه یې ښه دی طبیعت ته ښه دی ټیک ټاک خوشحاله خولې در باندې ولې دومره بس دا یاره سکندر بھائی په کورونو کې نه اوبه شته سرکار نه دی د اوبو تپوس نه کوي د دغه نه شته د هېڅ شیز نه دی هر شیز پرابلم دی پرابلم څه ته وایي د هر شیز مسله ده پرابلم څه ته وایي مسله ها تکړه ها ولې نه قابلان د حکومت نه دا تپوس کوي چې په دې کورونو کې اوبه شته که نه هغوی صرف خپلو تنخواګانو ته بس شپې ورځې اړی شي او د عوامو تپوس هم نشته د عوامو تپوس نه کوي عوام نه دی د غربت شکار دي د غربت شکار دي بس هر سړی خپلو تنخواګانو ته بل غم د چا سره نه وي بس هر سړی په خپلو وایي چې زه کامیاب دی او بل خوار یو قومی ترانه درځي قومی ترانه ولې نه راځي ووایه که نه پاک سرزمین شاد باد کشور حسین شاد باد تو نشان عزم عالی شان ارض پاکستان مرکز یقین شاد باد پرچم ستاره و خلال رهبر ترقی و کمال قوم السلطنت پاینده تابنده باد شاد باد منزل مراد دغه ترانه پیاتی ہے میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا لبی آتی ہے دعا بن کی تمنا میری زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری میرے کام غریبوں کی حمایت کرنا دردمندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا وہ میرے اللہ نیک راہوں پہ چلانا مجھ کو بری باتوں سے بچانا مجھ کو دیکھیں سے پیغام دیکھیں دا پیغام چې زمونږ په کار دی چې په پاکستان کې دا زمونږ اسلامي ملک دی چې مونږ د غریبې طبقې سره ښېګړه وکړو خیال یې وساتو مالدار خو ځان نه مور پټ دی هغه ته هر شي سهولت دی غریب ته د هر شي سهولت نشته په کار دی چې مونږ د غریبانانو یتیمانانو د هغوی خیال وساتو دا استادان په دې څه پوهېږي ما بیا یې کړې ده زه د ټټکي مزدوري کوم څوارلسم پاس زما ټټکې وګوره ورته تړلې مې پټکې وګوره داسې تعلیم دې په بلا ولګي او چې د پردی بوری ته ملا ولګي خپل جوړ ما خپل جوړ کړی نور وایه ما یو ورور مړ دی لړزدی نوم او ستا سره ښه ګپ شو अब ये خوشی ګرځېدل لړزده مه کوه ځان لسي صخرې نه دا ګویه وپېره کوه خوشي ګرځېدل لړزده مه کوه او ته که خواشې ګرځې نو ځان به خوار کړي که نه ځان له غر نه د ګیډي او وپېره کوه خو خوشي ګرځېدل لړزده مه کوه او خوشي ګرځېدو نه څه جوړېږي نو او څه څوک چې خوشي ګرځي خالصه شولو ځان له محنت یا مزدوري کوه خو خوشي ګرځېدل لړزده مه کوه بادشاهي دی الله دې وکړي یا ملنګ انسان ځان له باندې راغونډولې ښځې به یې په تلویزي پیدا کوله ولې مزدوري به یې کوله هغه غانډې به یې درګاه ته وړي به چې خرڅ یې کړي نو بچو له به یې پرې ځکړه ځکه چې دغه ماشومان بچي وو نه د مزدورۍ وو نه د دغه وو اوس هم دوه درې بچي بل ډله کم نظم درځي شاعري راته وکړه خلک شاعري داسې خبره ده چې کوی مه که نه د بل سړي په لار کې او چېرې ستا به د کوی په غاړه لاړ شي او ته چې بل په غشه ولې داسې پوه شه چېرې دغه شی به ستا په کور ګزار شي او تېروي خو ژوندون ځان دپاره هر څه ژوند هغه دی چې د بل خدمت کې تېر شي او مالداران به د جنت ټیکهداران وي شکر دا چې په دولت خرڅېږي نو او هر زنده چې د مرده په قبر ورشي دومره بس دی نصیحت په دې دنیا ډېر ښه دی مسافر ورته صحیح مسافر دی وایي مسافري دې ډېره وکړه او رب دې ثواب د خپل وطن وکړه مینا او مسافري ډېر ګران کار دی خدای پاک دې هر مسافر نه دی په خپل پاکستان شته کي او الله تعالی دې هر مسافر د مسافرۍ نه وساتي مسافري داسې شی دی چې ما په خپله کړې ده په پنډو کې او په اسلام آباد کې او په لاهورونو کې لاهورونو کې مسافري مې داسې کړې ده سکندر بھائی داسې خبره ده چې ماښام شي که نه نو کور به درته مور به درته نیغ ودرېږي نو خدای پاک دې مسافري نه ده مسافري داسې لکه چې نیم ژوند نه دی نیم ژوند دی په دوزخ کې د مسافرۍ دا خپل کلی نه دی دا خړ پل کلی نه دی دا به درته نیغ ولاړي او د خلک وایي واشنګټن او په امریکا ښایسته ده خو مونږ ته دا تور غرونه او دا خړ غرونه نه دي دا د امریکې او د پیرس نه هم ښایسته دي
ښکلي دي د هغې نه وای مونږه د خیبر زلمي پښتو زمونږه شان دی مونږه پښتانه یو با وطن مو سر قربان دی چا که دې وطن ته په بد نظر باندې وکتل سترګې به ترې وباسو که په بد نظر یې وکتل مونږه د خیبر زلمي پښتو زمونږه شان دی مونږه پښتانه یو با وطن مو سر قربان دی دا خاوره زمونږ خپله خاوره ده او دا باچا خان ماما مونږ له ګټلې ده باچا خان ماما باچا خان ماما نه دی او نشنلیانو ټیک ده چې دا هر سړي ته پته دی چې لکه د غریب طبقې له هغوی ترقي نه ورکوي دا دی غریب له کم ترقي ورکړه ما له کم لیډر چې پاس شوی دی کم یو غریب له ترقي ورکړی دی یو نه نه زه غریب سړی یم زه خپله مزدوري کوم 15 شپږ بچي پکې ساتم زه ټاټکي او د ګرنټۍ په مزدورۍ کې سکندر به نن د نن په تاریخه پورې شکر دی خی په غیرت ساتم خو ما څوارلسم کړی ما له څوک د بیوي نوکري راکوي ما له څوک په سکول کې چې پرامرۍ استادي راکوي دا شیزونه غریب له څوک نه ورکوي زه ښه قابل هلک یم زه ولې بېروزګاره کړم زه ولې دیاړي کوم 1000 پاړم درکوي 1000 کم 1000 1000 دونه 2000 1000 دیني 3000 1000 4000 د 1 لک روپۍ درله په یو سکند کې شمارم 1 لک روپۍ څنګه بیا ووایه 1 لک روپۍ درله په یو سکند کې شمارم یو سکند څنګه شمارې قسم درته وایم دا کوم چې اوس استادان دي که نه د دوی نه زه په 10 درجو ته کړی ما غریب سړی څوک په نوکرۍ کې نه وي دا استاد ناست دی دا خبره چې ناست دی غریبانان دوی په نوکرو کې نه دي دا د غریب سره ظلم کېږي ظلم ورسره ډېر ته ګوره چې څونه په ایماندار لیډر نه وي که نه خلک حقه خوښوي او چې کوم ایماندار او د قوم ته چې ته ایماندار یې نو دا د خلکو په بېغیرتي در سره کړې ده او پیل کړې دغه کار دی او بېغیرتي در سره کړې نور ټول ډوکبوکیان دي ډوکبوکیان یې پاس کړل او ته یې پیل کړې تا به د غریب ته نه دی ته په 400 کې او په دغه کې په ریډیو کې تاسو د واجر خبرې واورېدې ډېر زیات خوندور او دا صرف د مسافرو ډېر زیات فرمایش کو نو د هغې دپاره مو ورسره وکړه